بسم الله الرحمن الرحیم. نن په بلوچستان کې چې کوم زموږ د افغان کډوالو پنډغالي دي، په ټولو پنډغالو کې چې کومې ښوونځي دي، په هغه ښوونځي کې د 2021 تعلیمي کال پای ته ورسېدی او کلنۍ ازموینه یې پیل شوه. نن د شنبې ورځ ده او د نومبر د میاشتې 20 نیټه ده چې زموږ په ټولو ښوونځیو کې کلنۍ ازموینه پیل شوه. نو زه بیا هم د یونیسیار حکومت پاکستان څخه مننه کوم چې زموږ افغان کډوالو ته او د افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیمي نظام جوړ کړی دی او دا وخت په لسګونو زره ماشومان په کمپو کې په زده کړو بوخت دي. خو د یونیسیار حکومت پاکستان څخه مو دا یوه غوښتنه ده او دارنګه د سوسایټي د ادارې څخه او نور کوم خیریه ادارې دي د هغو ټولو څخه مو دا غوښتنه ده چې په راروان 2022 تعلیمي کال کې کوم چې زموږ د بچیانو پر مخ باندې پرتې ستونزې دي د هغو په حل کولو کې زموږ سره دغسې مرسته وکړي لکه څنګه چې اوس کوئ. او یوه غوښتنه مې دا ده د هغه بشري ټولنو څخه چې کوم زموږ ماشومان چاکه کارونه کوي، خصوصا دغه ماشومان په بټیانو کې کار کوي، د هغو د مخنیوي دپاره دي یو داسې طرزالعمل یا یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د هغه د شاکه کار مخنیوی پکښې وشي او دوی ته د تعلیم زمینه مساعده شي. مننه.